1415 تعلیمي کال د پیل مراسم یا د زنګ مراسم به سکالي پر همدې ولسوالۍ کې پر همدې لیسه کې شروع کیږي د خونځي د زنګ आवाज ده زو خونځي تا ټولګي والا نوزر را ترا وړا نو کا علم دونه فضیلت بس ته چې جاهل ځانته جاهل نه وي عالم ځانته وي ځانته پوهه وي هر جاهل ځانته پوهه وي د تیرو کلونو په څیر یو ځل بیا د دې وزارت پر ټولو منصوبینو غږ کوو ترڅو د خپل ولس د بچیانو په سالمه ښوونه او روزنه کې خپلو مسؤلیتونو ته په ښه ډول متوجه واوسئ. تیر تعلیمونه زموږ استاد یې بلکې د ټولې نړۍ هغه په ظاهر باندې بنا دي چې ظاهرا یو سړی ډاکټر شي انجینر شي وزیر شي او دغه رقم یو مطرح څیره دغې نه جوړه شي. د ښوونځي د زنګ आवाज ده زه ښوونځي ته ټولګي والا نوی زیری راته راوړه نوی کاله ولې موږ او تاسو د رمضان مبارک روژه ماتې په قبرستان کې کوو ولې د ماښام روژه ماتې ټیم کې جنازه ولاړه ده ولې خپلو مړو له قبرونه په سکواټرو باندې وباسو ولې شجاعت نه لرو بهادري نه لرو ولې موږ او تاسو رجالیت نه لرو افغانان په هر وسله باندې سنبال دي خو متاسفانه چې د علم د تجربې د قلم او د کاغذ وسله باندې موږ او تاسو سنبال نه یو نبی ننګ یم نه تا ته ټیټېدی شم غشي ولا درته خپل ټټر نیوی شم غشي ولا درته خپل ټټر نیوی شم د مارې په بڼ کې ګرځم څه غوټۍ دي څه ګلونه خوشحالي السلام علیکم د ودان ټي وي درنو لیدونکو د وټپور ولسوالۍ د هلکانو مرکزي لیسه ده او د 1415 تعلیمي کال د پیل مراسم یا د زنګ مراسم به سکالي پر همدې ولسوالۍ کې پر همدې لیسه کې شروع کیږي او دغه مراسم وروسته به پر د وټپور ولسوالۍ او داسې یو څو ولسوالیو کې د تعلیمي کال شروع کیږي او ډله ځوانان به خپل مکتبونو ته ځي او د مکتبونو درسونه به شروع کیږي نو دغه مراسم سکالي د همدلته ترسره کیږي نو دغه را سره تر پایه وګورئ. د ښوونځي د زنګ आवाज ده زه ښوونځي ته ټولګي والا نوی زیری راته راوړه نوی کاله د ښوونځي د زنګ आवाज ده علم دونه فضیلت بس ته چې جاهل ځانته جاهل نه وي عالم ځانته وي ځانته پوهه وي هر جاهل ځانته پوهه وي د علم دونه فضیلت بس لکه څنګه چې قران کریم کې الله رب عزت وایي هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون آیا پوهیدونکي خلک او تعلیم والا خلک پوهه خلک او ناپوهه خلک دا برابر دي نه دي برابر تعلیم چې دی دا رڼا ده د هرې ټولنې د پرمختګ د خوشحالۍ او د سوکالۍ یو بنیاد دی نو پکار دا ده چې دې ته ټول مسؤلین عام او خاص په دې بخش کې
په هر لحاظ باندې کوشش وکړي او د دې حمایه وکړي که هغه د ماشومانو په راتګ کې چې والدین په هغه کې کوشش وکړي خپل بچی تعقیب کړي ذکر د قلم وشو مونږ او تاسې لیکل کوو کتابت او خطاطي کوو علم زده کوو نو دا هغسې معمولي خبرې نه دي چې بس مونږ ووایو چې دا عادي خبره ده بس مونږ د ځان خلاص کړه نه دا مونږ او تاسې د زمونږ دین راښودلی دي او دا هغه اساسي او بنیادي ټکي دي نو اهمیت د قلم د علم دا د قرآن او حدیث نه ثابت شوی دی مونږ الحمدلله مسلمانان خو په قرآن او حدیث زموږ اساسي عقیده ده او په دغه باندې مونږ داسې خپل ژوند جوړ کړی دی د افغانستان اسلامي امارت د پوهنې وزارت د 1405 ښوونیز کال د پیل په مناسبت د افغانستان اسلامي امارت د پوهنې وزارت اعلامیه الحمدلله د ډېرې خوښۍ او شکر ځای دی چې نن ورځ د حمل میاشتې په 6مه نیټه د اسلامي نظام په سوري او د امن په فضا کې د 1405 تعلیمي کال پیل کوو د تیرو تعلیمي کلونو په څیر په نوي تعلیمي کال کې هم د افغانستان اسلامي امارت د پوهنې وزارت د خپل ولس د بچیانو د سالمي معیاري متوازنې او ښوونې او روزنې په ډګر کې د ګټورو پلانونو او برنامو تطبیق ته مصمم دی د پوهنې وزارت د هر استاد ښوونکي طالب العلم او زده کوونکي د نامه پر بنسټ د ټول هیواد د تعلیمي مراکزو دقیقه احصایه راغونډول د اعلی قدر امیر المؤمنین حفظه الله تعالی د ځانګړي هدایت په اساس د هیواد لري پرتو سیمو ته د تعلیمي خدماتو غځول په تعلیمي مراکزو کې د حاضرۍ او پابندۍ اصل ته جدي پاملرنه او داسې نور مؤثر او مثمر پروګرامونه هغه څه دي چې په نوي تعلیمي کال کې به د پوهنې وزارت ور باندې پوره تمرکز او ورته پاملرنه کوي د تیرو کلونو په څیر یو ځل بیا د دې وزارت پر ټولو منصوبینو غږ کوو ترڅو د خپل ولس د بچیانو په سالمه ښوونه او روزنه کې خپلو مسؤلیتونو ته په ښه ډول متوجه واوسئ په ځانګړې توګه د هیواد د تعلیمي مراکزو له استادانو ښوونکو او علماء کرامو څخه په درانه سره هیله کوو ترڅو د اسلامي مقدس دین له اساساتو سره سم د خپلو طالب العلمانو زده کوونکو د شخصیت په جوړولو او روزنه کې په پوره اخلاص رب ته وګوره په فکر کې د ځان شه نور د بال په خوله ورور مه وژنه افغان شه امیدوار د رحمتونو د اسمان شه د خالق په مخلوقاتو مهربان شه زمانہ درته نارې وهي چې پاڅه قافله د ژوندون درومې زه روان شه تقاضې د 21مې پیړۍ څه دي که سیالي غواړې خو مل د دې کاروان شه په کمزورو لاس بارې سړیتوب نه دی په کمزورو خپل زړه وسېزه انسان شه لیونه یم چې بنده ته د ځان سپارما ته مې رب یې ته مې خپله نګهبان شه لیونه یم چې بنده ته د ځان سپارما ته مې رب یې ته مې خپله نګهبان شه جهل وجنه د پوهې څراغ بل کړه نور د وخت ناکردو نه په امان شه
د ښوونځي د زنګ اواز دی زه ښوونځي ته ټولګي والا نوی زیری راته راوړه نوی کاله د ښوونځي د زنګ اواز دی زه ښوونځي ته ټولګي والا نوی زیری راته راوړه نوی کاله د معرف په بڼ کې ګرځم څه بوټی دي څه ګلونه خوشحالي راولي خدایا نور کړي تیر د غم کلونه د دې علم په برکت مو دا ټولنه کړي خوشحاله نوی زیری راته راوړه نوی کاله دا وطن به مو آباد شي خو چې مونږ لاس په کار شو د غفلت له درانه خوبه که راویښ شو رابیدار شو بیا به ساده ارام واخلو هر افغان به شي سوکاله نوی زیری راته راوړه نوی کاله د ښوونځي د زنګ اواز دی زه ښوونځي ته ټولګي والا نوی زیری راته راوړه نوی کاله خوش دفاع په جوړېدو دا زمونږ شته دی امیدونه چې تړو به مونږ په خپل لاس د کونړ په سیند بندونه کاسا زر او ټاپې دواړه د وطن د ټپ دسماله نوی زیری راته راوړه نوی کاله کابل زړه د آسیا دی او پامیر د نړۍ بام دی هر راغلی یرغلګر یې تښتېدلی د سر سام دی دلته هر زلمی ایوب دی هره پیغله د ملاله نوی زیری راته راوړه نوی کاله د سیالۍ کاروان روان دی د نړۍ په لر او بر کې ته هم پاڅېږه روان شه که مغزه لرې په سر کې د کاتب د ترانو نه خو څه زده کړه هېواد والا نوی زیری راته راوړه نوی کاله د ښوونځي د زنګ اواز دی زه ښوونځي ته ټولګي والا نوی زیری راته راوړه نوی کاله یو تعلیم ظاهری یو تعلیم باطنی روحاني تعلیم تیر تعلیمونه زموږ استاد سي بلکې د ټولې نړۍ هغه په ظاهر باندې بنا دي
چې ظاهرا یو سړی ډاکټر شي انجینر شي وزیر شي او دغه رقم یو مطرح څیره د هغې نه جوړه شي خو یوه خبره چې هغه ډېره ضرور د انقلابونو د نتیجې نه راوتلې ده هغه دا ده چې شاګردان باید په اسلامي روحیه باندې وروزل شي ځکه د تیرو تعلیمونو نتیجه چې هغه اسلامي روحیه ورپکې نه وه د هغې نتیجه موږ او تاسې ولیده دا موږ او تاسې چې نن خوار او خراب یو کمزوري یو کړیږو او ځورېږو هر سړی غواړي په افغانستان کې نظامي مداخله وکړي دا زموږ او ستاسې هغه تیرې یوه کمزوري وه چې هغه تعلیم یوازې په دنیایي روحیه باندې وشو خپل د عیش او د معاش دپاره یو ذریعه وګرځول شوه خرچي او مصارف د دولت وشو خو هغه بیا شخصي وګرځول شو او یو نظریه باندې چې هغه نظریه غلطه وه کمونیستي نظریه په هغې باندې هغه رشد یې ورپکې وکړه او بالاخره د هغې نه جګړې او جنجالونه جوړ شو اکثره مشران سپین ږیري علما قومي مشران په دې باندې پوهېږي چې د هغې د نتیجې د وجې نه افغانستان د روس د لاسه اشغال شو بلې باډې وکړو د عرفان په دې وطن کې بیا بشي سوکاله بیا بشي سوکاله افغانان په دې وطن کې بلې باډې وکړو بلې باډې وکړو د عرفان په دې وطن کې بیا بشي سوکاله بیا بشي سوکاله افغانان په دې وطن کې بلې باډې وکړو ژوند د غلامۍ او اسارت بدرې نه وباسو پوهه به رواج کړو جهالت بدرې نه وباسو پوهه به رواج کړو جهالت بدرې نه وباسو ډېرې روزل شوي اتلان په دې وطن کې بیا بشي سوکاله بیا بشي سوکاله افغانان په دې وطن کې بلې باډې وکړو بلې باډې وکړو د عرفان په دې وطن کې بیا بشي سوکاله بیا بشي سوکاله افغانان په دې وطن کې بلې باډې وکړو ګورو ټول ملکونه په نړۍ کې پرمخ تللي دي څوک ځمکه راکني څوک فضا ته هم ختلي دي څوک ځمکه راکني څوک فضا ته هم ختلي دي شته دی خزانې لالو مرجان په دې وطن کې بیا بشي سوکاله بیا بشي سوکاله افغانان په دې وطن کې بلې باډې وکړو بلې باډې وکړو د عرفان په دې وطن کې بیا بشي سوکاله بیا بشي سوکاله افغانان په دې وطن کې بلې باډې وکړو صوبه کاتبه د پردیو غلامي کوو دغه څو خبرې درته ورونو ضروري کوو دغه څو خبرې درته ورونو ضروري کوو ورکې تورې شپې کړې د هجران په دې وطن کې بیا بشي سوکاله بیا بشي سوکاله افغانان په دې وطن کې بلې باډې وکړو بلې باډې وکړو د عرفان په دې وطن کې بیا بشي سوکاله بیا بشي سوکاله افغانان په دې وطن کې بلې باډې وکړو بلې باډې وکړو د عرفان په دې وطن کې بیا بشي سوکاله بیا بشي سوکاله افغانان په دې وطن کې بلې باډې وکړو یوه خور په روژه کې د خپلو اولادونو سره په یو ځای په سیندونو باندې لاغو کېدلې ولې موږ او تاسو د جاز مخه نشو نیولې ولې د توپ مخه نشو نیولې ولې موږ او تاسو په دې ملک کې یوه تجربه نشو ښکاره کولی ولې موږ او تاسو د خپل افغانستان د نړۍ په قطار کې لوزولی نشو ولې موږ او تاسو د رمضان مبارک روژه ماتې په قبرستان کې کوو ولې د ماښام روژه ماتې ټیم کې جنازه ولاړه ده ولې خپلو مړو له قبرونه په سکواټرو باندې وباسو ولې
شجاعت نه لرو بهادري نه لرو ولې موږ او تاسو رجالیت نه لرو افغانان په هر وسله باندې سنبال دي خو متاسفانه چې د علم د تجربې د قلم او د کاغذ وسله باندې موږ او تاسو سنبال نیو ډېره اړتیا لرو او ډېر احتیاج لرو موږ او تاسو د قلم د کتاب د معارف او د زده کړې وسلې ته الله عز وجل دې موږ او تاسو په دې باندې سنبال کړي څونه به ښه وي چې شجاعت د افغانانو وي څونه به ښه وي چې بهادري د افغانانو وي څونه به ښه وي چې رجالیت د افغانانو وي او مزایل د ایران وي عزتمندو مؤمنانو دا هر څه دا د معارف نه کیږي دا هر څه دا د مکتب نه کیږي دا هر څه دا د سکولونو نه کیږي دا هر څه دا د پوهنتونونو نه کیږي راځئ چې پوهنتونونه ودان کو راځئ چې معارف لا تشویق ورکو راځئ چې خپل اولادونه راولېږو راځئ چې د دې سره هماهنګي شریکه کو د ملک د نظام دفاع او خپل ازادي ولا دا په قلم ساتل کیږي دا په کتابونو ساتل کیږي ولې زمونږ استاسو مشران زمونږ استاسو نه ختميږي دا جهالت ده دا ناپوهي ده ولې زمونږ استاسو ستر مرکزونه هدف کیږي ولې هغه رسسه ولې مونږ تاسو نه لرو عزتمندو معارف به کله مخکې ځي چې موږ او تاسو ولسونه او حکومتونو سره هماهنګي ولرو د وټپر ولسوالۍ کې تقریبا 15 سکولونه مکاتب وجود او حضور لري په 15 مکاتبو کې و آباد او باقي د شنه اسمان د لاندې په خړو خاورو په تعلیماتو اسلامي او بخدي غشي ولا در تخبل کټر نیویشم نبی ننګیم نتا ټټی دیشم غشي ولا در تخبل کټر نیویشم غشي ولا در تخبل کټر نیویشم چیر قلب موټی خاور می څوک وشم تند شم طوفان شم لیونی شم غشي ولا در تخبل ټټر نیویشم غشي ولا در تخبل ټټر نیویشم نظر اخوا نظر بلور تستون کړه نظر اخوا نظر بلور تستون کړه حسن چې در تسترګو کې ازغشم غشي ولا در تخبل ټټر نیویشم نبی ننګیم نتا ټټی دیشم غشي ولا در تخبل ټټر نیویشم غشي ولا در تخبل ټټر نیویشم چې مغرور د ایټم بم په قوت نشي چې مغرور د ایټم بم په قوت نشي د نمرود په صورت نور کې لغړې دیشم غشي ولا در تخبل ټټر نیویشم غشي ولا در تخبل ټټر نیویشم د زرهاو انقلابونو یم راوتی د زرهاو انقلابونو یم راوتی لا اوس هم د غرور ریزو طاقتیشم غشي ولا در تخبل ټټر نیویشم غشي ولا در تخبل ټټر نیویشم نبی ننګیم نتا ټټی دیشم غشي ولا در تخبل ټټر نیویشم غشي ولا در تخبل ټټر نیویشم اعتبار بدل پر زنتا اعتقاد
د بوتل د بر بلبلا د بوتل د بر بلبلا سبت بوتل د کاری اخلاق او علم زدکړه هلا هلا تل وسکړه هلا هلا تل وسکړه علم چتا پکار دی د حق تش د ډرو کار دی د حق تش د ډرو کار دی الله رب العزت وحدت او اتفاق نصیب کی الله رب العزت څنګه چې جسمانی یو ځای تر ټولیګو دغه سم عقیدوي روحاني اتفاق نصیب کی الله رب العزت د ازمنګ ملک چې څومره ناخواله ته متوجي دي الله رب العزت ته دفع کی الله رب العزت دغه اغیار څومره دشمنان د دوست په جامه کې که ظاهرا د دشمن په جامه کې الله رب العزت زموږ د ملک ته دسیسې جوړې کړي الله ته ختم کړي دا غي تدبیرونه دا غي په سینو کې وګرځي الله رب العزت ذلیل او شرمنده کې رسوا او د خذلان سره مخ کې رب العالمین زمونږ دا نظام برقرار وساتي په ټولو شعبو کې خصوصا د معارف په شعبه کې د معارف په لار او تګلار کې الله رب العزت زمونږ دا نظام ډیر زیات پیاوړی کې الله توفیق ولور کې استادانو له توفیق ورکي چې د شاګردانو خرو زنه او تربیه وکي الله رب العزت غیبی نصرت وکي د خپل خزانو نه الله رب العزت کفاله وکي الله رب العزت زمونږ د نظام هر قسم ستونزي خصوصا مالی ستونزي الله تدا حل کې الله رب العزت زمونږ مشرانو ته په ټولو امورو کې او خصوصا د معارف په بخش کې په ذهنونو کې القا د خیر وکي الله دې وطن له ترقی ورکي او اتفاق او اتحاد هم لري څومره استادان چې په اخلاص منی د شاګردانو په درسونو کې حل ځلې کوي الله رب العزت دا حل ځلې استاد رضا په خاطر وګرځي ته دې قبول کړي بچیان کامیاب کی شاگردان کامیاب کی الله ترقی ولور کی څومره د معارف مسؤلین اداري پرسونل چې دی الله رب العزت اخلاص پکې پیدا کی الله رب العزت توجه د دې بچو روزنه ترا وګرځي الله رب العزت توفیق د خیر ولور کی څومره فرامین چې په ټولو امورو کې او خاص کر د معارف په باب راځي الله رب العزت د عملي کولو توفیق ولور کی الله زمنګ شاګردان دا چې مخ ته ناس دی او په زرهاو په لکونو دغه شاګردان لرو الله رب العزت دای کی معنویات دي دای کی استعدادونه دي دا استعدادونه الله رب العزت ته ظاهر تر اخکارا کې کامیابی کې الله رب العزت د خیر خلق وګرځي د ملک د پاره د خیر خلق وګرځي زیتا ټولګي والا نوزیر را ترا وړا نو کالا د ماره په بڼ کې ګرځام سوټي دي څګلنا خوشالي راول خدا درنو لیدونکو د وټپور ولسوالۍ د پوهنې امیر صاحب الهام الدین همت را سره دی امیر صاحب ستړی مشي او لومړی که په دا معلومات د لیدونکو سره شریک کړو چې د وټپور په ولسوالۍ کې څومره ښوونځي دي یا مکتبونه دي او څومره لیسې دي لومړی خو تاسو ته خراغلاست او ستړي مشي وایم خدای تعالی مو وساته وټپور ولسوالۍ کې خو 15 مکاتب دي په دې کې وشي ابتدایګان دي او سپکه متوسطي دي او پکې لیسې دي چې په مختلفو کلو کې موقعیتونه دي او بس مالته درس او تدریس پر مخ وړي په دغه 15 چې کوم ښوونځي او لیسې دي تایو لکنه په دغه کې عمده ستونزې څه دي چې تاسو مطلب د هغې د حل کولو لپاره هڅې کوئ خو لا نه وي بریالي شوي نو عمده ستونزې د ودانی نه لري ځکه زمونږ دلته په وټپور ولسوالۍ کې فقط یو اته یا نه مکاتب دي چې ودانی لري نور ودانی نه لري نو عمده ستونزې دا دي چې د شنه اسمان لاندې زده کړې کېږي هغې لپاره باید خیمې او د تعمیرونو د جوړولو لپاره موږ په حالو ځلو کې ریاست رهبري انشاءالله دا پیغام ورسولی دی نور اړوند ارګانونو ته هم دا خبره کړې ده او ورسره دغه همکاري مؤسسې چې کومې دي هغې سره همداره په ارتباط کې انشاءالله د راتلونکي لپاره به تدریجي ډول باید
باندې دغه ستونزه حل کوو. بل د قرطاسیانو ستون دی دغسې د استادانو تشکیل کوم ستونزه ده دغه شانتې دغه د سرسبزه چاپیریال یا دغه د چاپیریال محیط جوړول چې کوم دغه لوی ستونزه ده. بل چې کوم دی دغه هلته د حفظ صحي ستونزه ده. نو دغه همدا ستونزې دي لوی ستونزې دي. انشاءالله په کوشش کې هم وزارت معارف او ریاست معارف په موږ خپله نور اړوند ارګانونه چې د معارف دغه ستونزې سره حل وفصل شي انشاءالله. به یو پوښتنه مې اوس فکر ته راغله موږ ذات ځایونو ته ځو لرې پرتې سیمې دي. زه به یو لنډ مثال دا ورکړم چې دغه د ګوجران چې موږ ورونه چې کوم دی بره ساحو کې پراته دي چې میدان دی او کور دی دغه ځایونه کوم موږ یو څه وخت مخکې ورغلي وو هلته هېڅ ټولګی یا ښوونځی هېڅ شی هم نشته دی. دغه ځایونو ته ستاسو نو زموږ وټپور ولسوالي چې کومه یوه ده لرې پرتې سیمې لري ځکه ډېرې غټې درې ان نورستان ته شیګل ته درپېش ته ان نارنګ ته او دغه شانتي مرکز صحابه سره دغه پولې لري دغه نوږدې او دغه لرې پرتې سیمې لري. هغې کې دغه بعضې ساحې چې زموږ دي چې هغه د کروم سره په ګاونډ کې یو ځای دی چې هغه حق ولیت لري دغه میدان چې نو انشاءالله د هغې لپاره تصمیم نیولی دی چې د راتلونکي 1415 کال لپاره چې بعضې ټولګي مو هغې ته په پلان کې نیولي دي او انشاءالله دغه هلته به د زده کړې یا د زده کړیز نظام هغه برخه به ګرځي انشاءالله. ډېره زیاته مننه. خدای دې خوشحاله کړه. ډېره مننه. خدای دې وبخښي. د دې علم په برکت مو دا ټوله نکړې